کچیرته تاسو ته په واتس اپ کې یا په میسنجر کې یا په بل کوم د اپلیکیشن کې تاسو ته میسج راځي او تاسو نو ور خبرېږئ، یعنی تاسو یو څوک میسج وکړي په هغه ټایم تاسو ته نوټیفیکیشن را نشي، تاسو ور خبر نشئ او بیا وروسته تاسو هغه ګورئ چې ولادت خو ما ته یو میسج راغلی، لکه تاسو څنګه ګورئ په واتس اپ کې ما ته یو میسج راغلی خو ما دلته نوټیفیکیشن نو راغلی، دا ما ته د څه وخت کړی مثال کنه مخکې به کړی، نو په هغه ټایم تاسو ور خبر نشئ، نوټیفیکیشن نه راځي، د واتس اپ نوټیفیکیشن تاسو ته نه راځي یا د میسنجر نوټیفیکیشن خبر تاسو ته نه راځي چې څوک درته میسج وکړي یا کوم بل اپلیکیشن وي د هغې خبر تاسو ته نه راځي، تاسو نه ور خبرېږئ چې میسج موږ ته وشي او موږ ور خبر نشو، مثال دغسې مشکل سره مخ یاست، نو تاسو ته زه په دې ویډیو کې طریقه ښیم چې تاسو څنګه د اپلیکیشن نوټیفیکیشن آن کولی شئ، یعنې تاسو ته په همغه ټایم په همغه وخت سره خبر راځي چې کوم وخت تاسو ته میسج راشي. نو موږ سره اوس ویډیو کې مکمل پروسیس درته ښیم. السلام علیکم ویورز، زم رحمان الله او تاسو ګورئ ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل. نو دې لپاره موږ تاسو د کار وکړئ چې خپل سیټینګ شي. کله چې تاسو خپل د موبایل سیټینګ ته راشئ دلته دوه آپشنز تاسو ته ښیم، دوه لارونه تاسو دا نوټیفیکیشن آن کولی شئ خپل د هر یو اپلیکیشن لپاره، د واتس اپ لپاره، میسنجر لپاره، د هر شي لپاره. اول تاسو ګورئ چې سیټینګ ته راغلئ دلته به تاسو وګورئ نوټیفیکیشنز، نو دلته وګورئ زما موبایل کې دلته شته نوټیفیکیشن انسټیټ بارز، صحیح ده. نو دا نوټیفیکیشن انسټیټ بار باندې زه اوکې کوم چې دا کله اوکې کې دلته به تاسو وګورئ منیج نوټیفیکیشن، دا وګورئ منیج نوټیفیکیشن مې چې کله اوکې کوم ملګرو نو دلته تاسو ته وایي چې اول سر کې د لاک سکرین نوټیفیکیشن تاسو ته ښیي، بیا درته مور سیټینګ ښیي که نه، دلته نور هم سیټینګ شته دي، دلته تاسو ته اپلیکیشن راوړي، وګورئ اپ نوټیفیکیشن ښه څومره اپلیکیشن چې تاسو سره په موبایل کې انسټال وي دا وګورئ، مثال دې اپلیکیشن نوټیفیکیشن زما آن ده، یعنې دې نه زه خبرېږم، دلته یې بندولی شئ، زه نه غواړم چې ما ته د دې اپلیکیشن نه خبر راشي، دا مې بند کړه. دوهم زه دا هم نه غواړم چې دې اپلیکیشن نه ما ته خبر راشي، دا مې بند کړه، دا مې بند کړه، یعنې دا دلته ستاسو د موبایل ټول اپلیکیشن راوړي، کوم اپلیکیشن چې نه غواړئ چې تاسو هغې نه تاسو ته خبر راشي، نوټیفیکیشن راشي، نو هغه ټول تاسو بندولی شئ، او کوم چې مهم وي تاسو غواړئ چې باید دې نه زه خبر شم، ما ته خبر راشي، چې ما ته میسج راشي، نو هغه دلته پکې آن وساتئ، لکه څنګه چې دا آن دي که نه، نو دا زه بندوم، دا فضول دي، یعنې دې نه زه نه غواړم چې نوټیفیکیشن راشي او زه ما موبایل کې نوټیفیکیشن ما ته وښیي، بس کار څه وي هغه به په پټه باندې که نه، ما ته به نوټیفیکیشن یعنې خبر به نه راځي، خو زه غواړم چې د فیسبوک نوټیفیکیشن ما ته راشي، یعنې فیسبوک کې څوک څه شی وکړي، مثال پوسټ وکړي یا یو شی بل شی، هغې کې چې کوم خبر وي زما ملګرو کې چې څوک کوم کار وکړي نو هغې خبر به ما ته راځي، دا مې آن کړلو ښه. دا تاسو هر یو اپلیکیشن کې کولی شئ. بل ګورم زه واتس اپ نوټیفیکیشن هم باید زما آن وي، ګورئ ښه، ځکه چې هغې کې مهم دي که نه، یو څوک میسج راته وکړي نو هغه مهم ده، باید ما ته په همغه وخت میسج راشي، زه خبر شم، هغه ته زه ځواب ورکړم. میسنجر ګورئ دا به هم آن وساتئ ښه، میسنجر هم مهم ده. نو ستاسو خو هغه به دي چې تاسو د هر یو اپلیکیشن نوټیفیکیشن آن آف کولی شئ، یعنې بندولی شئ، خلاصولی شئ، دا تاسو پورې اړه لري چې کوم یو ستاسو خوښ وي. نو دلته ما سره ډېر زیات اپلیکیشن دي ملګرو، خو ما ورته ویل چې مهم یې واتس اپ، میسنجر او دا شیونه دلته تاسو د دې نوټیفیکیشن آن وساتئ. ګورئ ما سره واتس اپ بزنس ته د دې نوټیفیکیشن هم آن ده، زه ترې خبرېږم، واتس اپ هم در سره د یوټیوب نوټیفیکیشن هم آن وساتئ، تاسو ته څوک ویډیو اپلوډ کړي، مهمه ویډیو تاسو ته خبر راځي، تاسو یې کتلی شئ. نو دغسې مهم نوټیفیکیشن تاسو دې ځینې هم آن کولی شئ او کولی شئ، دواړه کولی شئ. بل تاسو کولی شئ چې کله د موبایل سیټینګ ته راغلئ، سیټینګ ته چې راغلئ بل لاره دا ده چې تاسو به دلته لاړ شئ اپ لیست ته، یعنې تاسو د خپل موبایل کې چې څومره اپلیکیشن انسټال وي هغه به تاسو پیدا کړئ. وګورئ دلته ما موبایل کې دلته شته اپ منیجمنټ باندې چې کله وکړئ دلته اپ لیست ده، د اپلیکیشنو لیست تاسو ته راوړي ښه. نو دلته اوس ګورئ زه مثال دغه افغان نیټورک د دې باندې زه اوکې کوم، دې نوټیفیکیشن ما بند کړو هلته که نه، دلته به تاسو دغه صفحه راوړي، سټوریج بیټري یوزیج او دا شیونه به تاسو ته راوړي. منیج نوټ دلته ما اپشن شته ده، وګورئ دلته ما بند کړی ده دې باندې، دا چې زه الاو کوم ګورئ ته نو د دې نوټیفیکیشن ما ته آن شول، دې نه به زه خبرېږم، ما ته به هر یو خبر راځي، هر یو نوټیفیکیشن. همدې طریقې سره تاسو به دلته وګورئ، مثال ما ورته ویل لکه مثال زه ګورم واتس اپ ده که نه، زما بزنس واتس اپ ده، دا ګورئ واتس اپ بزنس، نو دا زه وکړې کومه د دې منیج نوټیفیکیشن ته راځم، منیج نوټیفیکیشن ګورئ د دې نوټیفیکیشن ما آن کړی ده، نو دلته چې څوک ما ته میسج وکړي هر وخت ما ته خبر راځي، زه یې کتلی شم. که چېرته دا آف وي نو تاسو په هېڅ باندې هم نه پوهېږئ، تاسو ته چې څوک په واتس اپ کې میسج وکړي تاسو ته خبر نه راځي، څوک درته کال وکړي تاسو نه خبرېږئ، تاسو هلته ور خبرېږئ چې کله بیا تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ، مثال لاړ شئ واتس اپ خلاص کړئ، داسې اوپن کړئ، نو تاسو ته به دلته بیا معلومیږي چې او ما ته خو دومره میسجونه راغلي دي. نو په دې خاطر نوټیفیکیشن تاسو سیټینګ کې چې کوم ځای ته وښودل دې دوو لارو نو تاسو کولی شئ چې د هر یو اپلیکیشن نوټیفیکیشن آن کړئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي، د ویډیو لاندې لایک بټن ته ضرور سره ویډیو لایک کړئ، چې نه سبسکرایب کړئ، نوټیفیکیشن آن کړئ. ښه وخت ولرئ، بله ویډیو پورې الله پامان.